شالوم ګرانو لیدونکو خویندو او وروڼو ستړي مسئ خدای دې وکړي چې ښه جوړ او روغ یاست. زما هیله دا ده چې د خدای مینه بخښنه ارامښت سوله او د هغه برکتونه او نعمتونه دې تل تر تله پورې او همیشه او هر وخت ستاسو په ژوند کښې موجود وي او شتون ولري. دوستانو دا د افغاني مسیحیانو انټرنیټي یا آنلاین تلویزیون دی. موږ د افغاني مسیحیانو د انټرنیټي تلویزیون د خپرونو په واسطه هڅه کوو او کوشش کوو چې تاسو ته د خدای کلام یعنی د خدای ویناوې او خبرې در ورسوو. د خدای کلام چې انجیل مقدس دی یعنی سپیڅلی انجیل دی، هغه فرمایي چې خدای د ټول بشر سره مینه لري او خدای د هیچ چا څخه کرکه نه لري او دغه خدای د انسانانو څخه غواړي، د ټول بشر څخه غواړي چې تاسو یو د بل سره مینه وکړئ او یو د بل څخه کرکه او نفرت مه کوئ. زموږ د دې خپرونې موضوع دا ده چې ای پښتونه راویښ سه، د عربو غلامي پرېږده. ای پښتونه راویښ سه او د عربو غلامي پرېږده. ګورئ دوستانو، زما هدف د دې موضوع څخه څه شی دی؟ زما هدف دا دی چې موږ او تاسې پښتانه یو او په پښتو باندې غږیږو. خو کله چې موږ لمونځ کوو زموږ لمونځ پښتو نه دی، کله چې موږ دعا کوو زموږ دعا پښتو نه ده، کله چې موږ د خدای کلام خبرې ویناوې وایو هغه په پښتو باندې نه دي. کله چې موږ غواړو چې د خدای پر لاره باندې پوه سو، د هغه پر احکام باندې پوه سو، نو موږ باید چې په عربي زده کړو او ځکه چې دا ټول احکام او دا هر څه چې دي هغه پر عربي ژبه باندې دي. کله چې موږ غواړو چې زموږ ګناهونه را وبخښل سي یعنی توبې وکړو، د خدای څخه خپل د ګناهونو بخښنه وغواړو، عفو وغواړو د خدای څخه، نو موږ باید چې د عربو ملک ته ولاړ سو. موږ باید د عربو ملک ته ولاړ سو. او کله چې موږ غواړو چې د خدای مثلا څخه خپله بخښنه او عفو وغواړو، نه یوازې دا چې باید د عربو ملک ته ولاړ سو، بلکې باید موږ ولاړ سو او هلته د عربو هغه بتخانه چې ده چې کعبه نومیږي، چې مخکې د دې چې مطلب محمد راسي، دغه یو کس چې محمد عربي دی راولاړ سي او وایي چې دا د خدای کور دی، هغه د بتانو کور و، هغه یو بتخانه و، د بتان یو خونه و او حالت 360 داسې بتان شتون درلود یا موجود و چې دغه عرب چې بت پرست و په هغه وخت کې دغه بتانو عبادت کوي. نو دوستانو موږ ځو هلته د هغې بتخانې پر شاوخوا باندې سرخو ګرځو اوه واره ګرځو او د عربو هغه ډبره چې ده چې دوی هغه پخوانی بت دی چې حجر الاسود نومیږي، چې اوس محمد وایي دا د اسمان څخه دا ډبره راشوه سوې ده او داسې او هغسې. موږ ځو او هغه ډبره مچوو، هغه ته درنښت کوو، هغه لمسوو او داسې باور لرو چې دا یو مقدسه سپېڅلې ډبره ده. نو دوستانو دا زموږ ستاسې دپاره ډېر د شرم ځای دی. د شرم ځای دا دی چې خدای خو زموږ او ستاسې خدای هم دی، خدای خو د پښتنو خدای هم دی، خدای خو پر پښتو باندې هم پوهېږي. نو ولې خدای یو پښتون ته وایي چې ته باید پر عربي ژبه باندې لمونځ وکړې؟ ولې خدای یو پښتون ته وایي چې ته باید پر عربي ژبه باندې دعا وکړې؟ یعنی ولې خدای یو پښتون ته وایي چې ته خپل د ګناهونو د عفو دپاره باید چې د عربو ملک ته ولاړ شې، د عربو د بتخانې یا دغه هغه ځای چې چیرې بتان و چې کعبه نومیږي د هغې پر شاوخوا باندې باید ته وڅرخېږې؟ ولې خدای وایي پښتون ته وایي چې ته کله چې ته غواړې چې توبې وکاږې او د ګناهونو عفو د خدای څخه وغواړې، نو ته باید چې ولاړ شې د عربو هغه بت چې دی چې حجر الاسود ورته وایي، دا توره ډبره چې ده وایي ته دغه توره ډبره باید چې ولاړ شي هغه لمس کړي، هغه ته درنښت وکړي او باید چې هغه ته د تعظیم سر ورته کښته کړي. ولې خدای دا خبره و پښتنو ته کوي؟ ولې خدای پښتنو ته وایي چې ته باید چې د محمد چې عربي دی د هغه خبرې ومنئ او د هغه خبرې چې د احادیثو په شکل موجودې دي باید چې ته د هغه خبرو ته درنښت وکړې او ته باید چې د هر هغه څه چې د عرب محمد وایي یعنی محمد عربي وایي چې باید چې ته هغه ومنې. ولې خدای دا خبره کوي یو پښتون ته؟ ولې خدای نه وایي چې ستاسې په قوم کې هم زه داسې خلک
پیدا کوم یا داسې خلک شتون لري چې هغوی هم خدای پیژني، ته د هغو خلکو خبرې ومنه او د هغوی و خبرو ته درنښت او احترام وکړه. ولې خدای دا خبره نه کوي؟ ولې خدای وایي چې د محمد د اولاده چې دا بچیان چې د محمد دا نسل چې دی ته هغوی ته د سید یا سیدانو یا د سرور سالارو داسې یعنې هغه خلک تر موږ داسې جګ دي، لوړ دي، د کرامت په سترګه ورته وګوره. په دنیا کې ټول انسانان انساني کرامت لري، پښتانه هم انساني کرامت لري. ولې خدای نه وایي چې تاسې یو بل ته د سید په سترګه وګورئ؟ ولې خدای نه وایي چې تاسې ټول سیدان یاست؟ هر هغه سړی چې ایماندار دی، مؤمنه دی، هغه سید دی، هغه د احترام او د درنښت وړ دی، هغه ته باید چې په لوړه سترګه وکتل سي. ولې خدای دا خبره نه کوي؟ پوه شولې؟ مشکل په خدای کې نه دی، مشکل په محمد کې دی. محمد چې دی هغه یو درواغجن سړی و، هغه راولاړ سو او د یو یهود په مرسته چې هغه د ماینې اکا و، چې د ماینه خدیجه چې وه هغه هم یو یهودي وه، د دې د ماینې اکا هغه راولاړ سو، محمد سره کومک وکړي، مرسته وکړي او ده ته یې دا چمونه ور وښوي چې ته ولاړ سه دغه غار ته ورننوځه او په هغه غار کښې بس کښېنه او بېرته راوځه او راسه او خلکو ته ووایه، یعنې عربو ته ووایه چې خدای پر ما باندې دا آیات را نازل کړي او خدای حکم دا دی چې زه د هغه پیغمبر یم، ټول خلک باید زما خبره ومني. او بیا دی دغه د خدیجې دغه اکا چې و هغه د ده معلم و، د ده ښوونکی و او ده ته یې به ښوونې کولې، تعلیم به یې درته ورکوي چې ته باید داسې وایې او هغسې وایې. نو د ده دپاره یې دغه یو دین یې جوړ کړي. محمد راولاړ سو، دغه د عربو دین یې جوړ کړي او د دغه کتاب چې د ول د خدای د خوا څخه دی، دغه کتاب هم د کتاب دغه ژبه چې د هغه هم عربي ده او دی راولاړ سو د عربو د دې دپاره چې د عربو هغه اطمینان او د عربو هغه رایه ترلاسه کړي. نو د داسې یو حکم یې ورکړي چې دغه دین چې دی یو عربي دین دی، زموږ کتاب هم پر عربي ژبه باندې دی او زموږ عبادات، دعاوې او هر څه چې دی هغه باید ټول په عربي ژبه باندې وي. نو دا د عربو دین دی او د ټول خلک د دنیا خلک که چیرې په آینده کې مسلمانان کېږي، هغوی هم باید چې د عربو ملک ته راسي او د دې باید چې زموږ د بتخانې عبادت وکړي، باید چې زموږ د دغه تورې د بر عبادت وکړي او پر ما باندې باید ایمان ولري د پیغمبر په صفت او باید چې د عربو خدمت وکړي او باید چې د عربو غلامان اوسي او باید چې د عربو غلامي وکړي. خو پښتونه دا خو د یو عرب خبرې دي، عرب خو هر څه وایي، خو ته خو پښتون یې، ته خو وایي چې زه غیرتي یم او زه غیرتمن یم. نو ته چې غیرتي او غیرتمن یې، نو ته د عرب خبرې څه کوې؟ ته ولې د عرب غلامي کوې؟ او غیرتمن سړی خو هېڅکله د عربو غلامي نه کوي. او غیرتمن سړی څه وایي؟ زما په شان هغه وایي زه پښتون یم، زه نه غواړم چې د عربو غلامي وکړم. زه ولې د عربو غلامي وکړم؟ زه نه غواړم چې دا کار وکړم. که چیرې خدای شتون لري، خدای وجود لري، خدای سته، نو زه پر هغه خدای باندې باور لرم او هغه خدای چې دی د پښتون سره مینه لري، هغه خدای چې دی هغه پښتون ته هم انساني کرامت ورکړی دی او هغه خدای چې دی هغه پر پښتو باندې هم پوهېږي. نو زه غواړم چې دغه کتاب چې قرآن دی هغه باید چې پر پښتو باندې هم شتون ولري، وجود موجود وي او زه غواړم چې دغه کتاب پر پښتو ژبه باندې وپوهېږم. ځکه چې که چیرې دا کتاب د خدای د خوا څخه دی او که چیرې دا د خدای کلام یا ویناوي دي، د خدای خبرې دي، خو دا زما دپاره دي. زه باید چې د خدای خبرې ووایم، د خدای ویناوې ووایم، د خدای پر ویناو، پر خبرو، پر احکام باندې خپل ځان پوه کړم. که چیرې دا کتاب پر عربي ژبه باندې موجود وي، لیکل سوی وي، نو زه خو پښتون یم، زما مورنۍ ژبه پښتو ده، زه خو نسم کولی چې مورنۍ ژبه پښتو ده، زه خو نسم کولی چې د عربي کتاب ولولم. دا که چیرې دا احکام زما دپاره دي، نو باید چې دا په پښتو کې موجود وي، په د دنیا پر هره ژبه باندې موجود وي. ولې یوازې عربي؟ زه خو پښتون یم، زه هېڅ مجبوریت او اړتیا نه لرم چې عربي زده کړم او ولاړ سم د عربي لمونځ وکړم.
د عربي لمونځ د ترسره کولو د لمونځ د کولو دپاره زه ولاړ شم او عربي زده کړم. ولې زه غواړم چې پښتو کې خپل لمونځ ووایم. ولې زه په پښتو کې خپل لمونځ نسم کولی؟ دا په دې کې څه مشکل شته؟ خدای پر پښتو باندې نه پوهېږي؟ دا پښتانه چې دی د خدای د بشر نه دي؟ پښتانه چې دی د خدای د مخلوق نه دي؟ ولې څه مشکل په دې کې څه مشکل شته؟ زه غواړم په پښتو کې لمونځ وکړم. ولې زه په عربي ژبه باندې لمونځ کوم؟ دا 80% 90% پښتانه ګر سره پر عربي ژبه باندې نه پوهېږي. هغوی لمونځونه کوي، خپل د لمونځ پر معنا باندې نه پوهېږي. نو دا سره کوم عبادت دی؟ دا عبادت دی چې ته خپل د عبادت پر معنا باندې نه پوهېږي. ته قرآن وایې، د قرآن پر معنا باندې نه پوهېږي. دا عبادت دی؟ دا خو عبادت نه دی. ګورئ، دا د عربو غلامي ده. دا د عربو غلامي ده. که چیرې موږ په رښتیا سره خو د عربو غلامان نه یو، نو موږ باید چې دغه قرآن پر پښتو باندې ووایو. ولې دا قرآن په پښتو باندې، پښتو په ژبه کښې دغه نه دی، شتون نه لري، موجود نه دی. موږ باید چې دا قرآن پر پښتو ژبه باندې ووایو. موږ باید چې د خپل لمونځ په پښتو کې وکړو. موږ باید چې کله چې دعاوې کوو، زموږ دعاوې باید چې په پښتو ژبه باندې وي. موږ نسو کولی چې د عربو غلامي وکړو. که چیرې زه غواړم چې خپل د ګناهونو څخه توبې وکړم، دغه زما توبه چې دا باید چې په پښتو ژبه باندې وي. او که چیرې زه غواړم چې د خدای څخه زه عفو غواړم خپل د ګناهونو دپاره، نو زه باید چې د عربو ملک ته مجبوره نسم چې ولاړ شم د عربو ملک ته. د عربو ملک ته ولاړ شم، د عربو هغه بتخانه چې کعبه نومیږي، چې مخکې په هغه کښې 360 بتان پکښې موجود وو. زه ولاړ شم هغه د کعبې پر شاوخوا باندې وواره وڅرخېږم، وګرځېږم، او د عربو هغه توره ډبره چې ده چې حجرالاسود نومیږي، هغه مچه کړم او هغه لمس کړم او هغه ته درنښت وکړم، تر څو چې خدای زما ګناهونه راوبخښي. ولې خدای د افغانستان چې دی، د پاکستان چې دی، د دغو ځایونو چې خلک پښتانه اوسېږي، خدای دلته شتون نه لري، خدای دلته موجود نه دی، خدای زموږ غږ دلته نه اوري، زموږ توبه دلته نه قبلېږي، زموږ ګناهونه دلته نه رابخښل کېږي، عفو دلته نه راته کېږي. ولې؟ دا خو یو غلطه خبره ده. خدای څه وایي؟ وایي ای پښتونه، که چیرې ته په رښتیا سره غواړې، په رښتیا سره ته غواړې چې د خدای خبره واورې، خدای وایي چې ای پښتونه، ته د دغه عرب خبره پرېږده. هغه عرب چې دی خپل د ګټې دپاره، خپل د نفع دپاره، خپل د فایدې دپاره دغه دین یې جوړ کړی دی. دا د عربو دین دی، دا د عربو دپاره ګټه لري، دا د عربو دپاره د سرمایې او د تجارت یو منبع ده، یو سرچینه ده. خدای وایي چې ته دغه عرب خبره پرېږده. پښتونه، ته که چیرې په رښتیا سره غواړې چې لمونځ وکړې، خپل پر پښتو باندې لمونځ وکړه. پښتو باندې، پښتو پر ژبه باندې لمونځ وکړه. که چیرې ته غواړې، که چیرې ته په رښتیا سره غواړې چې ته دعا وکړې، نو ولې په پښتو یې نه کوې؟ خدای وایي که چیرې ته په رښتیا سره غواړې چې زما پر احکام باندې پوه سې، نو راسه دغه سپېڅلی انجیل چې دی، دا چې زما اصلي کتاب دی، حقیقي کتاب دی، رښتینی کتاب دی، دغه انجیل پر پښتو باندې ووایه او ځان پوه کړه چې خدای څه وایي. پښتونه، ته د عربو غلامي پرېږده. زه د سپېڅلي انجیل یو څو آیاتونه تاسو ته وایم، تر څو تاسو پوه شئ چې د خدای خواست څه شی دی. اوس ګورئ، د خدای خواست په دغه کتاب چې سپېڅلی انجیل دی، په دې کې خدای داسې فرمایي او موږ ته داسې وایي، وایي ای پښتونه، دغه د انجیل د کتاب د تیموتاوس 2 رساله 3 باب 15 او 14 آیاتونه داسې وایي. د خدای کلام، د خدای کتاب داسې فرمایي، وایي په رښتیا سره یا په حقیقت سره چې د خدای کتاب ټولې برخې د خدای د خوا څخه دي. ټولې برخې دغه د خدای د کلام، د انجیل، د هر څه کتابونه چې دي، دا وایي د خدای د خوا څخه دي. او دا د انسان دپاره ډېر ګټور دي. یعنې دا موږ ته ښه کارونه راښیي او زموږ غلط اعمال راسموي او موږ ته سرزنش کوي او زموږ غلط اعمال را اصلاح کوي او موږ ته هغه ژوند چې د خدای د منلو وړ دی، هغه ژوند راښیي.
سو موږ د دې دپاره چمتو سو چې د خلکو خدمت وکړو. څه وایي خدای خپل په کلام کښې څه وایي زما کلام چې دی اول خو دا وایي دا زما کلام دی او دا زما کلام چې دی تاسو ته ښه کارونه درښیي ښه اعمال درښیي او ستاسې غلط کارونه اصلاحوي یعنې سموي او که چیرې تاسو نه سمیږي بیا تاسې سرزنشوي. سرزنش په دې معنا دی چې یعنې تاسې نه وهي تاسو باندې د وهلو ډبولو وژلو حکم نه کوي بلکې تاسو ته څه شي ورې اخطار درکوي. که چیرې تاسو د خدای خبره ونه منئ بیا د ډېرو بدو عواقبو سره مخامخ کیږئ. تاسو ته بس همداسې د څه شي درکوي یو اخطار درکوي او بیا وایي چې دا ښه کارونه درښیي هغه ژوند درښیي چې هغه د خدای د منلو وړ دی. د څه شي دپاره دا کارونه د خدای کلام کله چې موږ د خدای کلام وایو نو ښه کارونه د دې څخه زده کوو ښه اعمال د دې څخه زده کوو ښه خبرې د دې څخه زده کوو. زموږ هغه بد اعمال چې دي فکرونه چې دي سوچونه چې دي هغه اصلاح کیږي او موږ د خدای هغه د لاره پیدا کوو هغه ژوند چې د خدای د منلو وړ دی هغه ژوند په هکله موږ دلته معلومات ترلاسه کوو او دا کار د څه شي دپاره ترسره کیږي د دې دپاره چې موږ د خلکو خدمت وکړو. خدای اوس که چیرې یو پښتون قرآن عربي قرآن وایي او پر عربي ژبه باندې پوهېږي نو هغه پښتون څه پوهېږي چې دلته څه شي لیکل سوي دي. ته چې پر عربي ژبه باندې پښتون نه پوهېږي او دا قرآن هره ورځ وایي او د ځان سره بس دغسې ګډي او وایي چې دا قرآن ویل چې دی قرآن لوستل چې دی دا ډېر ثواب لري. دا د څه شي ثواب لري؟ هیڅ شي ثواب نه لري. ته پر عربي ژبه باندې نه پوهېږې د څه شي لیکل سوي دي ته نه پوهېږې دا څه وایي دا کتاب څه وایي ښه خبرې درته کوي بدې خبرې درته کوي بس د ځان سره ګډي او دا کتاب وایي. خدای وایي ته غلط کار کوي. ته وایي د عربو غلامي پرېږده پښتونه راسه د خدای کلام سپېڅلي کتاب پر پښتو ژبه باندې ووایه پښتو ژبه باندې ووایه او ځان پوه کړه. په دې کتاب کې هغه سم کارونه هغه ښې خبرې هغه ښه سوچونه او فکرونه هغه د خدای لاره د خدای د منلو وړ ژوند د هغه په هکله معلومات د هغه په باره کښې معلومات په دغه کتاب کښې شتون لري. دا یو معلم دی یو ښوونکی دی ستا دپاره او ته د دې څخه ډېر شیان زده کوې او ته دا شیان وایي زده کړه د څه شي دپاره د دې دپاره چې ولاړ شې او د خلکو خدمت وکړي. نو پښتونه چې ته دا کتاب پر عربي ژبه باندې ووایه نو دا به ستا دپاره څه ګټه وکړي. د خدای په لحاظ که چیرې هم موږ مسیحیان هیڅکله هم مطلب د خدای پر نوم باندې دا قسم نه خورو یا نه خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې پښتونه لطفا مهرباني وکړه راویښ شه او دا د عربو غلامي پرېږده. او راسئ دوستانو خدای د عبادت په هکله څه وایي. زه بیا هم د زبور شریف څخه تاسو ته لولم. زبور چې د خدای کتاب دی کلام دی شپږ اتیایم زبور وایي د زبور د شپږ اتیایم باب 12 آیات وایي ته خپل د ټول وجود سره د خپل ټول بدن سره د هوش سره د فکر سره د سوچ سره خپل د زړه څخه د خدای حمد او ثنا وایه او همیشه او هر وخت د خدای و نوم ته لویي ورکړه. اوس پښتونه خدای وایي چې خپل د ټول زړه او فکر څخه خپل د زړه څخه په ایمان سره د خدای حمد و ثنا وایه او ته همیشه د خدای و نوم ته لویي ورکړه. نو دغه د خدای حمد و ثنا چې دی دغه د خدای و نوم ته د لویي ورکول چې دی دا خو د لمونځ د لارې کیږي. ستا لمونځ خو پر عربي ژبه باندې ده ته خو عربي لمونځ کوې او ته خو نه پوهېږې چې ته څه وایې. زه وایم چې 80% 90% پښتانه خو ګر سره پر عربي ژبه باندې نه پوهېږي. نو ته چې لمونځ کوې خدای خو ستا څخه غواړي چې ته باید د خدای حمد و ثنا ووایې د خدای و نوم ته لویي ورکړې او ته چې د خدای و نوم ته لویي غواړي چې لویي ورکړې د خدای حمد و ثنا ووایې خو ته دا کار نشې کولی. ولې ستا لمونځ عربي لمونځ دی او ته ولې پر پښتو باندې د خدای حمد و ثنا نه وایې؟ ولې ته خپل پر ژبه باندې چې پښتو ژبه باندې پر هغه ژبه باندې د خدای و نوم ته لویي او جلال نه ورکوې؟ د عربي لمونځ خو تا ته ګټه نه لري. ته بس راولاړېږې پورته سه کښېنه
ځان کوږ کړه دې خوا اخوا بس السلام علیکم السلام علیکم لمونځ ختم سو ته نه پوه نه سوې چې ته د لمونځ څه شی دی د لمونځ پر معنا باندې پوه نه سوې خپل د لمونځ پر معنا باندې ته نه پوهېږې نو خدای خو دا نه غواړي دا خو عبادت نه دی دا خو رشخندي ده دا پسخان دی دا پسخان پر خدای باندې پسخان وهل دی سړی په د عبادت پر معنا باندې نه پوهېږي خپل د خبرو پر معنا باندې نه پوهېږي پر هغه ژبه باندې چې دی ګر سره ولت نه دی د هغه پر هغه ژبه باندې دی د خدای حمد و ثنا وایي دا خو پسخان وهل دی پر چا باندې پر خدای باندې او پر ځان باندې نو پښتنه راویښ سه خپل پر ژبه باندې د خدای لمونځ وکړه هر هغه څه چې ستا په زړه کې دي هر هغه څه چې ته غواړې ته هغه خدای ته ووایه اوس ګوره زه لمونځ کوم ضرورت نه دی چې زه هغه عربي لمونځ وکړم هغه رکعت هغه 15 وخته لمونځ یا زه غواړم چې په ورځ کې هر وخت د خدای حمد ثنا ووایم او لمونځ وکړم حمد ثنا د خدای حمد ثنا ویل چې دی خدای ستا شکرګزار یم د چش د پاره د چش په خاطر خپل د ژوند په خاطر د دغه برکتونو نعمتونو په خاطر یا کچیر زه په مشکل کې خدای زه په مشکل کې زما سره مرسته وکړه د افغانستان سره کومک وکړه د افغانستان کې سوله راوله خدای ته یوازې د لوی او د جلال واړي خدای ته یوازې د حمد و ثنا واړي خدای زه یوازې ستا عبادت کوم ته یوازې ما خدای دې ته ویل منځ پښتنه ته لمونځ نه کې ته چیش کې ته بس پر خدای باندې پسخان وایې او پر ځان باندې پسخان وایې ولې ځکه چې ته د عربو غلام یې زه هغو پښتنو ته دا خبره نه کوم چې هغوی د عربو غلامان نه دي زه هغه پښتون ته وایم چې د عرب پر سر ځان وژني زه هغه پښتون ته وایم چې هغه د عرب پر سر د محمد عربي پر سر خپل وروڼه او خویندې وژني خپل پښتانه وژني زه هغه پښتون وایم چې د عربو پر سر پر خلکو باندې ظلمونه کوي زه هغه پښتون وایم چې پردي پاله دی عرب ته د درنښت په سترګه ګوري خپل پښتون ورور ته د درنښت په سترګه نه ګوري زه هغه پښتون ته وایم چې هغه د خدای عبادت نه کوي هغه بس دغه عربي محمد په دین کې دی او دغه غلام دی دوستانو خدای بیا هم موږ ته د خپل په کلام کې څه وایي که چیرې زه بیا د انجیل مقدس څخه یا د سپیڅلي انجیل څخه ووایم دلته د یوحنا د کتاب د انجیل د یوحنا کتاب 4 باب 24 آیات موږ ته څه وایي 24 آیات دلته وایي چې وایي خدای چې دی هغه روح دی یعنی جسم نه لري او هر هغه سړی چې غواړي چې د خدای عبادت وکړي هغه دې په روح او په رښتیا سره د خدای عبادت وکړي یعنی خدای بدن او جسم نه لري که چیرې یو سړی غواړي چې د خدای عبادت وکړي هغه باید په رښتیا سره رښتیا چې شته وایي سړی باید خپل پر ایمان باندې پوه سي سړی باید چې خپل پر الفاظ او پر خبرو باندې پوه سي خپل سړی باید خپل پر د الفاظ او کلمات او د خبرو پر معنا باندې پوه سي او هغه خبرې باید چې دلته حفظ سوي نه وي بلکې هغه خبرې باید چې د سړي د زړه څخه دغه سرچینه واخلي هغه خبرې چې سړی په رښتیا سره غواړي چې ووایي هغه هم د ثنا چې سړی په رښتیا سره غواړي چې د خدای و حضور ته ورپېښ کړي هغه حمد ثنا هغه شکرګزاري او د وای خو سړی که چیرې د خدای عبادت کوي غواړي چې د خدای عبادت وکړي هغه باید چې دغه عبادت په رښتیا سره وکړي رښتیا او دې ته وایي چې ته پر عربي ژبه باندې نه پوهېږې او بس ته د خدای سره بس ورسره ګډ یې چې خدایه زه الحمد د هغه پر معنا باندې هم نه پوهېږې دا دې ته خو عبادت نه وایي چې شوی د الحمد پر ځای د الحمدلله پر ځای وایي چې ای خدای ستا ثنا او صفت دی وي چې ته د ټولو عالمیانو مخلوقاتو چې شي رب یې پښتو کې ولې دا خبرې نه کوي نو ستا عبادت که چیرې ستا عبادت ته غواړي چې په رښتیا سره خدای ومنې پر خدای باندې ایمان عقیده او باور ولرې په رښتیا سره ته غواړي چې د مؤمن واوسې نو ته باید چې د خدای عبادت خپل د زړه څخه وکړې د خدای د عبادت پر معنا باندې پوه سي او هر هغه څه چې وایي هغه باید ستا په ژبه باندې یا پر هغه ژبه باندې چې ته پر هغه باندې پوهېږې او هغه ستا دپاره باید چې مفهوم او معنا ولري او که چیرې ته د هغه پر معنا باندې نه پوهېږې ستا لمونځ هم ګر سره باطل دی ستا عبادت هم باطل دی
او هر هغه دین چې پر تا باندې خپل ځان تحمیلوي، هر هغه دین چې وایي چې یا ته باید چې پر دغه ژبه باندې لمونځ وکړې، یا ته باید چې خپل د ګناهونو د عفو دپاره و دغه بتخانې ته راسې، و دغه تورې ډبرې ته راسې، هغه دین چې وایي ته باید زما کلتور او فرهنګ ومنې، هغه دین چې وایي چې ته باید زما ژبه د جنت ژبه، د دین ژبه، د لمونځ ژبه، د دعا ژبه ومنې، هغه دین د خدای د خوا څخه نه دی. خدای بالکل که دین نه لري، خدای لاره لري، د خدای لاره چې هغه یوه پراخه لاره ده. خدای د ټولو مخلوقاتو خالق دی او خدای پر ټولو ژبه باندې پوهېږي او خدای د خلق څخه غواړي چې خپل پر ژبه باندې د خدای عبادت، ستاینه او حمد و ثنا ووایي. دوستانو دا زما پیغام و ستاسو دپاره. نو پښتونه راویښ سه او د عربو غلامي پرېږده، پښتونه راویسته د عربو غلامي پرېږده. که چیرې دا نن زموږ او ستاسې دغه پښتون راویښ سي او د عربو غلامي پرېږدي، نو دا طالبان به د جنګ و جګړه او د جهاد پرېږدي. اوس طالبان د چا دپاره خپل پښتانه وروڼه وژني؟ خو د دغه عرب دپاره دا کار کوي، د دغه عربي دین دپاره دا کار کوي، د دغه عربي شخص دپاره چې محمد عربي نومیږي، د هغه په خوله دا کار کوي، د هغه د کتاب چې قرآن نومیږي او د جوړ کړی دی، د هغه په خاطر طالبان راولاړېږي او خپل پښتانه وروڼه او خویندې وژني. دا خو یو غلط کار دی. او که چیرې زموږ ستاسې دا پښتانه په حقیقت سره غیرتمند دي. اوس ګوره ناشنا یوه خبره وکړه چې پټه خزانه داسې ده او هغه چې ده ټول پښتانه ورته په کار دي، خوشکه ورته کوي چې تا ولې داسې یوه خبره وکړه. خو ګورئ دلته تاسو د عربو غلامان یاست، د ورځې 5 وخته د عربو غلامي کوئ. تاسو ګرد سره هغه څه چې د عرب وایي هغه منئ، پر هغه باندې باور لرئ، د عربو په خاطر یو بل سره وژنئ. محمد ته چې عرب دی هغه ته ډېر درنښت لري او خپل یو پښتون ورور ته هیڅ ډول درنښت نه لري او تاسو د عربو غلامان یاست. هر هغه څه چې عرب تاسو ته وایي هغه ترسره کوئ، خپله ژبه پرېږدئ او د عربو پر ژبه باندې لمونځ کوئ، دعاوې کوئ، حتی پر دې باندې هم باور لري چې د دوزخ ژبه پښتو ده او د جنت ژبه عربي ده، او بیا ولې پر ما ناشناس باندې لګېږي، ولې پر هغه باندې غږېږي؟ ګورئ راځئ پښتنو تاسو راویښ سئ. که چیرې تاسو په رښتیا سره د پښتو سره مینه لرئ، رښتیا سره پښتانه یاست، نو د عربو غلامي پرېږدئ. په دنیا کې ډېر داسې کسان شته، ډېر داسې پښتانه شته چې هغوی نور د عربو غلامان نه دي. هغوی وایي چې موږ بالا د عربو غلامي نه کوو. نو زما هیله هم ستاسو څخه دا ده چې تاسو د عربو غلامي پرېږدئ او راسئ هغه سپېڅلی خدای چې هغه د ټولو مخلوقات خدای دی، پر ټولو ژبو باندې پوهېږي او د خلکو څخه غواړي چې خپل د زړه څخه خپل پر ژبه باندې د هغه د خدای عبادت وکړي، پر هغه سپېڅلی خالق، پر هغه سپېڅلی څښتن او خدای باندې ایمان راوړي. او د هغه کتاب چې انجیل مقدس دی، زبور دی، تورات دی چې دې ته د سپېڅلي کتاب په نامه وایي، پر هغه باندې ایمان راوړي. دغه کتاب به ستاسو سره مرسته وکړي، کومک به در سره وکړي چې تاسو د خدای لاره پیدا کړئ او د خدای هغه ژوند چې د خدای د منلو وړ دی د هغه په هکله معلومات حاصل کړئ او هغسې یو ژوند اختیار کړئ. دوستانو زما بلنه د ټولو پښتنو دپاره اول خو دا ده چې تاسو بالا د عربو غلامي پرېږدئ، راسئ پښتون سئ او پښتو ته احترام وکړئ او پر پښتو باندې ودرېږئ او سپېڅلی خدای ومنئ او د هغه پر کلام باندې عمل وکړئ. مننه. زموږ د خپرونې وخت همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم د یو نوې موضوع سره ستاسې حضور ته حاضرېږم. تاسې ټول پر خدای باندې سپارم. مسیح عیسی حقیقي او رښتینی څښتن مو مل سي. ښه ورځ او ښې چای.